نورو خبرو نشته. دا زما ورېنده چې ما ته کیسه کوي موږ تاسې خور مور ده د ټولو پښتانه یو الحمدلله مسلمانان یو. دا وایي راځي امریکایان راځي دی تر چپه لاس نیسي دی وایي چیش دی وایي طالبان اوس نه د طالبان په لفظ بیا ته پوه سې چې هغه رقم دا مظلوم بیچاره څه پوهېږي. بل راځي پر ده باندې توپنچه نیسي پر سر باندې ولې دغونه ګاډه راډوکوي او د سر ماغزو باندې ما کڅوړه ډکه کړې ده. بل امریکایي ورځي د 6 میاشتو زوی دی چې هغه حضرت الله نمیږي پر هغه باندې توپنچه نیسي اجزا ورته وایي چې د خدای روی دی. اوس نو کافر امریکایي دی د خدای په روی هم نه پوهېږي. کشکې ملي اردو وایي کشکې یو خادی وایي کشکې یو پولیس وایي دا د انا نوم خو به مطلق زده وایي. هغه وایي د خدای روی دی اجزا په چپلاخه وي څونه خیرات مشتیس په پښتنو کې سره لرو 100 کاله سره تیر کړو یو دا بل د خپل بام دا بل بې اجازې نسي ګلولی. نن امریکایي راځي زما په کور کې زما اجزه په چپلاخه وي او زما اجزه بې عزته کوي. دا د چا د لاسه ګرد یې جواب راکړي د چا د لاسه بس جواب یې راکړي. تا ته وایم ته جواب راکړه ته جواب راکړه وزیر صاحب ته جواب راکړه د چا د لاسه بس جواب یې غواړم. جواب یې غواړم سکوت نه کښېنو ودرېږه خبر نه دي خلاص. دا زما د خبرې جواب راکړه جواب یې غواړم یا نه دي خلاص. نو پر هغه سره جواب نشته اوه خبره په ملامتیا کې راغله اوه ګرده قناعت پر لرو سید دا چې راولاړېږي